الله چاته کله دومره حسن ورکړی وي، حضرت یوسف علیه السلام ته الله دومره حسن ورکړی وي، ښځو به چې حاملو ولید بچي به یې غورځېدل. او مصعب ابن عمیر رضی الله عنه یو صحابي د زبیر ابن العوام ورور علامه ابن القیم وی دومره حسن الله ورکړی و، دومره حسن الله ورکړی وی چې حایزې هغه ښځې به چې د ایاس مرتبې ته رسېدلې وي، کله چې ښځه فطرتاً 55 کاله عمر ته ورسیږي نو دغه 55 کلنۍ کې بیا نور دا مرض نه ورځي، نو چې دی به ولي دغه نو علما وی دوه شیان انتها نه لري، یو غږ یو حسن. تاسې په دنیا کې ښایسته لیدلی؟ څنګه مو نه ده لیدلی؟ ښایسته خو مو لیدلي، خو تر هغه ښایسته نه بل ښه ښایسته سته چې تاسې لیدلي وي؟ له هغه نه بل ښه سته، له هغه نه ښه سته؟ علما وی دوه شیان انتها نه لري، یو حسن یو بیان. د یو چا چې بیان واوري ته وایي سخت نادر غږ یې ده ډېر خوند، خو له هغه نه بیا بل سته، له هغه نه بیا بل سته، هغه نه یو حنجره ده، یو ستونی ده، یو ژبه ده، دې نه الله قسمه قسم غږونه راباسي په دې کې چې ته خپله یو بحث وکړې دا د الله په قدرت او د الله په وجود باندې دلالت کوي.